بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د غذا او دوا ملي ادارې د نظاراتو بازرسۍ ریاست د 08 ریاست په همکاري چې زموږ نماینده ورسره موجود وو، د دوی په همکاري سره ځینې تکلیفي دواوې تکیه شولې او کسان یې تکیه شوله چې یو د فریدون محبوبي شرکت کوم تکلیفي دواګانې راوړلې بل کس او هغه بیا خرڅولې په پروش خرڅولې، خو موږ دغه لابراتوار ته واستولې تقریبا 18 کلمه وې، نه کلمه منفي راله او هغه نه کلمه څخه دوی استفاده کوله، بیا دا دواوې سره ګډولې، د دې څخه استفاده کولې زموږ پر هېوادوالو باندې خرڅولې. کسان مې استخباراتو سپارلي دي، هلته بندیان دي او دغه دواوې تاسې وینئ هېڅ شی نسبت پکې کې، ټول کپسولونه یې همداسې جوړ کړي دي. یو بیا بل د لغماني درملتون په نامه دی هم 3 کسه نیول سوي دي، پولډینیټ وه او د هغه څخه یو بل پیکونه یې دا جوړ کړي دي، تاسې وګورئ. ټوله همدغه سلسله روانه ده. انشاءالله زموږ نظارت شپه او ورځ کار کوي او د دې تکلیفي دواګانو څخه به د خپلو هېوادوالو دفاع کوو. نو موږ د ټولو هېوادوالو تجارانو څخه دا خواهش دی چې تاسې د تکلیف څخه لاس واخلئ.